اول حدیث یو دا دی چا چې درې ځله قل هو الله احد سورت اولس الله د په عمل نامه کې حکما انعاما د قرآن شریف ته ختم ثواب لیکي څومره اسانه او ثواب یې دومره ډېر. دویم حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې دا صورت هر مسلمان خدا سړی لس ځله وایي الله ول جنت کې بنګله جوړوي. نورونو دقه ډېر. نو حضرت عمر ناصر رضی الله تعالی عنه هغه سوال وکړ یا رسول الله زموږ خو به ډېرې بنګلې وي په جنت کې. رسول پاک ورته وی د الله رحمت اوسع دی. جنت ارس کلاویږي ښه جنت کلاویږي د چې تنګېږي دا کلاویږي. ته وایه ستا خو د 1 کروڑ 2 کروڑه بنګلې خو یي که نه بیا به هم جنت خالی خانه دا ټول امت چې ورشي بیا به هم جنت خالی د ګرده پکې مړه دومره د خدای دنیا ده. یو مسلمان له به څومره جیداد ورکوي په جنت کې د دنیا په لس عمره د دې دنیا په لس عمره. ای رښتیا تاسو به هلته ماړه شئ که نه دلته خو وږي یئ ښه دلته خو ماته ټول وږي ښکارېږئ او هلته به ماړه شئ خو خدای هم زر بوځه الله دې موږ هلته یو ځای کې وې. دنیا دا رستو سره څه باران دی څه خټې دي چکړې دي خو بل دی. الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کې. خدای دې زموږ محبت د طالبانو علماو سره د قاریانو سره د دیندارو سره زموږ محبت همیشه وساتي او الله دې موږ تاسو نه رضا شي. نو په لس ځله جنت کې بنګله جوړوي دله. او دریم حدیث شریف کې راځي څوک چې دا صورت د ورځې 100 ځله وایي الله به ورته د 500 کالو ګناهونه معاف کړي. نورونو دا زه ډېر وایم تاسو زما وروڼه یئ تاسو هم ډېر وایئ دا ډېر وایي ځان سره ښه. زه به درته یو مثال وایم. یو بزرګ دی هغه تفسیر سقطي رحمت الله علیه وایي په یو شپه کې به هغه 10,000 ځله وی څومره کیمیا یې ته جوړه کړې وه. نو ستا خوله کې څه ګونګړي خو نه دي خو وایې که نه چې په لاره ځې وایې ټانګه کې ناستې موټر کې ناستې وایې ځان سره که نه. خدای دې ټولو له توفیق ورکړي. ښه تی ازمېښ وکړه یو 40 ورځې کوشش وکړه قضا کوی ما وایې چې هر څومره د مقدار مقرر کوله ته په خپله په خوند باندې پوه شي. ښه دې کې یو خوند دی یو لذت دی یقین وساته او په هغه لذت دی خدای تاسو پوه کړي. نو بیا به پوه شي خو لږ ته ځکه مونږ خو ډېر د ګناهونو هسې بوجۍ یو نو لږ اثر په مزه کوي. ښه نو تاسو به لږ یو څو ورځې وروسته پوهېږئ. لکه دا خو هر یو شی چې ګنده شي وینځې به یې صفا کې. زمونږ د زړونه زنګ پې ختلی دی زنګ او د زړه سیقل قرآن دی ذکر دی او مرګ د یاداشت دی. هر څیز دپاره چوساري که نه چوسار معنی اوسپنې چوساري لرګي چوساري زنګ تې لرې کوي. د قرآن د زړه زنګ لرې کوي ذکر د زړه زنګ لرې کوي او د مرګ یادول د زړه زنګ لرې کوي. خدای دې زموږ د زړونو نه زنګ لرې کړي. ما یو ورځ سوچ کو ځان سره یاره موږ خو داسې غلطې نه دي کړي څه وجه ده خلکو ته مسله کوو دی مني نه. نو سوچ مې کو نو هغه مې هم دقه راوباسه چې زموږ په زړونو باندې زنګ ختلی دی. نو بیا مې ځان باندې سوچ کړي دا موږ ته ګناه دی که دی ته. نو هغه چې ما ښه سوچ وکړو نو لغون ته ګناه موږ ته دی خو ډېر تاسو ته دی ځکه ستاسو زړونه داسې دي لکه تور طبقې پېژنئ که نه میخي کوناټۍ خو پېژنئ که نه هغه داسې تور دي په ګناهونو چې هغې باندې اوس دا لږ لږ اثر نه کوي داسې تور شوي دي. د دې د سپینېدو دپاره قرآن دی ذکر دی او مرګ ډېر یادوي. ښه بس نو دا به صفا شي. الا بذکر الله تطمئن القلوب واتبع سبیل من اناب الی. تابع شه د لارې د هغه چا اناب الی چې الله ته د قربت پیدا کوي. احمد بن حنبل الله خوب کې ولیدو یا الله انسان تا ته پسنی دی کیږي ای به کلامی زما په کلام
بیا وی بفهم او بغیر فهم معنا که بی معنا وی ایون څنګه چې وي که الفاظ دی هم د الله د قربت ذریعه ده او که معنی دی سره د الله د قربت ذریعه ده خدای دې ورته تاسو مونږ کینی ښه و یو خبره ته کوم اخیری قرآن ته ګورې کدو کریله نشي راتلی ښه کدو کریله قرآن ته نشي راتلی څنګه چا ویلي دي رب العالمین وی ښه فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق اړوم د آیاتونو خپلنا د کتاب خپلنا کسان چې تکبر کوي بر نه حق د کتاب نه اړوم بل پلې بوزم تا رخص خرڅ وچرته بل کتاب ته نه راولم او دې کتاب ته څوک راولي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا په میراث سره ورک ما کتاب هغه کسانو ته چې ما غوره کړي دي د بندګانو خپلنا غوره خلق دی کتاب ته راولي ښه او خراب خلق ته نه اړوي بلې غاړې ته خدای دې تاسو غوره ساتي تاسو الواد دې الله غوره ساتي تاسو دې الله غوره ساتي موږ دې الله دې قرآن ته کښېنئ او الله ما دله د قل هو الله احد اجازه خپله یې زه ډېر وایم تاسو ته وایم خوند به دله درکړي خو وایئ ښه الله دې توفیق راکړي زه د یسې د لارې نه یې غوا کړم ښه زه په بله غاړه تلم خو دی وی داسې راوستلم زه راغلی دی سره به یو خبرې کوم تا سره دوه خبرې وشوې زموږ خپله هلته پروګرام شروع دی زموږ خپله جلسه شروع ده خو دا هلته مې واده کړی دی وی تاسو موږ سره واده کړی ما دی د املوکو ټول کې تاسو هم رالئ راځئ دا د املوکو ټول کې راغلل نورونو یو مې تاسو ته قل هو الله احد وی ښه دا وایي دا سره او شر یې مه قضا کوئ دا مه قضا